د افغانستان ملي ټلویزیون درنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې تمه چې روغ جوړ به یاستئ او له بشپړې روغتیا څخه به برخمن یاست. یو ځل بیا مو له کندوز څخه زما هیواد خپرونه کې هرکلی کوم. دا ځل دا خپرونه مو په شمال ختیځ زون کې د 219 عمري قول اردو د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه د ښوونیز او روزنیز مرکز د سرتیرو فراغت غونډې ته بیله کړې ده. دا چې نن له دغه ښوونیز او روزنیز مرکز څخه څومره سرتیري فارغېږي، په کوم برخه کې مسلکي زده کړې ترلاسه کړي دي او دا زده کړې به له سرتیرو سره د دندې پر مهال په کومو برخه کې مرسته وکړي. هڅه کوو چې په همدې تړاو له تازه فارغ شوو سرتیرو او د 219 عمري قول اردو له چارواکو او همداشان له استادانو سره خبرې او مرکې ولرو. راسره اوسئ. کور د حماسو د پننګونو کې ودان دی، رنگ د زندګۍ پکې بهیږي ګلستان دی. سلام اسای د افغانستان دی، د افغانستان ډک له نیکمرغیو دی، قبر د بدیو دی، کور د پسرلیو دی، د افغانستان دی. ډک له نیکمرغیو دی، قبر د بدیو دی، کور د پسرلیو دی، د افغانستان دی. غر دشت منیو دی، گوهر دی او مرجان دی، د افغانستان دی، د افغانستان کور د حماسو د پننګونو کې ودان دی، رنگ د زندګۍ پکې بهیږي ګلستان دی. د افغانستان دی، د افغانستان د افغانستان دی، د افغانستان شان لري، شوکت لري، ننګ لري، عزت لري، حسن او زینت لري، د افغانستان دی. شان لري، شوکت لري، ننګ لري، عزت لري، حسن او زینت لري، د افغانستان دی. وګور قامت رسېدلی تر اسمان دی، د افغانستان دی، د افغانستان کور د حماسو د پننګونو کې ودان دی، رنگ د زندګۍ پکې بهیږي ګلستان دی. د افغانستان دی، د افغانستان د افغانستان دی، د افغانستان کور د حماسو د پننګونو کې ودان دی، رنگ د زندګۍ پکې بهیږي ګلستان دی. زما د هیواد خپرونې درنو لیدونکو بیا هم ستړي مه شئ، ښه راغلاست. د خپرونې په همدې برخه کې غواړو چې له تازه فارغ شوو سرتیرو سره وغږیږو چې دوی په دې موده کې څومره زده کړې کړي دي، په کوم برخه کې زده کړې ترلاسه کړي دي. له نیکمرغه یو تن سرتیر راسره دی، ده ته ښه راغلاست او یو په خیر راغلی. ستړي مه شئ. اول سلام تاسو، ادب تاسو ته او ټولو لیدونکو ته. د من نوم شفیع الله دري ده، د فارغ شوي یو شاګردان یم او دلته د 3 میاشتې معسکر د مونږ روحیه او روزنې لپاره او د مونږ د تعلیمات لپاره د وطن ساتنې لپاره مونږ دلته زده کړه وکړه او 3 میاشتې د مونږ معسکر زده کړو د ثقیله سلاګانو شروع تر خفیفه پورې همداسې مونږ درسونه ووایو.
له زده کړې ترلاسه کولو وړاندې تاسو د دندې پر مهال د څه کمي یا تشې احساس کوو؟ اوس الحمدلله بیخي ځان باندې اطمینان یو. مخکې څومره مثلا ځینې اصلاحي مثلا وایي سپینجنۍ او ثقیله سلاګانو موږ هغه باندې معلومات زموږ نه وو. اوس الحمدلله هغه اصلاحي باندې ټول پوهېږو، مثلا هغوی مسلکي باندې فارغ شو. نور انشاءالله چې ستون دي خپل وطن ساتنې لپاره چمتو یو. له دې وروسته فارغېږي تاسو د هیواد په ساتنه کې، د هیواد په آبادولو کې به څومره تاسو ونډه واخلئ؟ څومره باوري چې تاسو ښه په مسلکي ډول خپله دنده ترسره کړئ؟ انشاءالله دې نه پاس یو قطره وینه په ځان کې انشاءالله خپل وطن لپاره ساتنه کوو، انشاءالله خپل خلک لپاره ساتنه کوو. که خلک د موږ نه باید ازار ونه اخلي، خوشحاله او آرام ژوند وکړي. د یوه روزل شوي یا مسلکي او غیر مسلکي یا روزل شوي سرتي ترمنځ که په توپیرونو باندې لږ راته وغږېږي چې څه توپیرونه لري، تاسو چې زده کړې کړي دي، څه تجربې مو ترلاسه کړي دي؟ الحمدلله مخکې خو زموږ د صحیه برخه کې زموږ معلومات نه وو. اوس الحمدلله کولی شو که مثلا چېرته یو ملګری یا یو د موږ وطندار مثلا چېرته مثلا یو ستونزه پیدا شي یا ټپي شي، موږ الحمدلله کولی شو د صحیه کومکونه مثلا هغه ژوند وژغورو. له هیوادوالو مو غوښتنه څه ده؟ هیوادوالو زما غوښتنه دا دی چې موږ سره یو لاس چې موږ حمایت وکړي. دولت داسې جوړېږي چې کله خلک موږ سره ودرېږي او موږ خلک سره انشاءالله وطن جوړېږي. او د موږ الحمدلله اوس خو ارامي ده، خلک د موږ سره یو لاس کې انشاءالله دا وطن ابادېږي. توپیر دا دی عقیدتي او فرهنګي چارې دلته موږ ټولې انشاءالله زده کړي دي او دغه دی چک پاینونه او ګزمې او دا ټول انشاءالله اصلحې دا ټولې موږ زده کړي دي پکې مایره وي. موږ په هر وخت په هر ساعت کې د ملت دپاره آماده یو، خدمت دپاره ورته ولاړ یو انشاءالله. که شپه یا ورځ په 40 ساعته کې موږ 40 ساعته آماده یو ورته انشاءالله. و در این مدت 3 ماهی که ما در اینجا تعلیم دیدیم همچنین تعلیمات ذهنی و فکری و عقیدوی برای ما یاد داده شده بود و همچنین دیگر تعلیمات نظامی سلاح ثقیله و همچنین سلاح خفیفه و دیگر سایر مسلک های نظامی در اینجا برای ما یاد داده شده در این 3 ماه. الحمدلله ما خیلی چیزها از اینجا یاد گرفتیم و همچنین بسیار تغییرات در ما آمده، همچنین در تغییرات عقیدتی و همچنین در تغییرات بدنی، چه قسم که اینجا ما حرکاتی که سابق یاد نداشتیم و همچنین ولی الحمدلله میتونیم که حرکات ورزشی را به طور کامل الحمدلله اجرات بکنیم و همچنین حرکات انداخت را. په ډیرو برخو کې زده کړې کړي، عقیدتي، بدني او فزیکي زده کړې، خصوصا د عقیدتي برخه کې او فزیکي او بدني برخه کې. نو موږ ته دا زده کړې 100% مفید او مهمه ولي. موږ خپل ولس ته ډاډ ورکوو چې موږ به شپه او ورځ په خدمت کې یاستو. انشاءالله چې د هغو ته د ښه وخت زمینه برابرول غواړو. بری بیرغونه دی، امنی شعرونه دی، شنه پکې ګلونه دی، د افغانستان دی. بری بیرغونه دی، امنی شعرونه دی، شنه پکې ګلونه دی، د افغانستان دی. بیرته بادش عمر وړاندې روان دی. ډېر د ویاړ او خوشحالۍ ځای دی چې نن یو ځل بیا په ښوونیز نظامي مرکز کې د 5,500 سرتیرو د فراغت غونډه لرو. دا سرتیري د 3 میاشتو په اوږدو کې د یو ځانګړي او هر اړخیز ښوونیز پلان له مخې وروزل شول. دا سرتیري به د هیواد په بېلابېلو برخو کې د هیواد د ارضي تمامیت او استقلال په برخه کې مهم رول ولوبوي. او داسې غونډې زموږ لپاره یو مهمه شیبه وي، دا چې زموږ تازه روزل سوي سرتیري د مسلکي او اخلاقي پلوه د دین او ولس خدمت ته وړاندې کیږي. او زموږ موخه د داسې روزونو څخه د هیواد د اسلامي ملي اردو پیاوړي کول او مسلکي کول دي. سرزمین مسلمان‌ها را تقسیم کردند، جغرافیای محدودی را به نام این و آن نام ماندند، مسلمان‌ها را از هم جدا ساختند و حالا در صدد این هستند که حتی در یک کشور، در یک جغرافیای محدودی که مسلمان‌ها اونجا زندگی میکنند، اونا این برداشت و تحمل کرده هیچگاه نمیتوانند و میخواهند که در همونجا هم
مسلمان ها را از هم به نام سمت و سو، قوم و زبان و دیگر متفرق بسازند. پس مرتبه شما بسیار بالا هست. هیچگاه نباید شما این فکر را بکنید و با این فکر و این ذهنیت دشمن میان ما خدا نخواسته تفریقه ایجاد بکند. این چیزی نیست که هیچ مسلمان سر این فکر بکند. جغرافیای محدودی از سرزمین چیزی نیست که یک مسلمانی که همت عالی و همت بلند داشته باشد سر از او فکر بکند. زبان چیزی نیست که یک مسلمانی که همت عالی و بلند داشته باشد سر از او فکر بکند. سمت سو این چیزی نیست که یک مسلمانی که همت کاری مردمای بسیار اراذل و پست است. کاری مردمای بسیار پست است که سر این چیزا فکر میکنند. مسلمان همت عالی داشته باشد او هیچگاه سر این موضوعات فکر نمیکند. در حقیقت او چیزی که میان مسلمان ها اتفاق و اتحاد و وحدت و یک پرچگی میارد او کلمه توحید لا اله الا الله محمد رسول الله است. یک مسلمان اگر در آمریکا هم زندگی میکند مسلمان هست، به این کلمه ایمان و یقین و باوری کامل دارد او برادر ما و از ماست. و اگر یک کسی در پهلوی خانه ما زندگی میکند و همسایه مان است، حتی او تعلق و رابطه خونی با ما دارد، ولی خدا نخواسته بازو از این کلمه منکر باشد و انکار کند، او از ما نیست بلکه بیگانه است. و هر برادر مسلمان و مجاهد ایره باید در ذهنش جای بده و روی همین اصل امو انرژی و قوت و توانی که دارد به خاطر بلند ساختن کلمه توحید لا اله الا الله محمد رسول الله و به خاطر عزت مسلمان ها امو انرژی و قوتش به کار با اندازد و از او به این خاطر کار بگیرد. ما ایره درک میکنیم و میدانیم که امروز دشمنای ما از هر دروازه‌ای که پیش شدند اونا شکست خوردند. ما مردم افغانستان به فضل و مرحمت خدای بزرگ شکست دادن نتوانستند، بلکه در برابر این مردم مسلمان، این مردم قهرمان و این مردم مجاهد شکست خوردند. و همان او دروازه‌ای که زیاد امیدوار هستند و امیدوار میسازه او دروازه تفریقه اندازی میان مسلمان ها به نام سمت و سو، زبان و قوم و غیره است. پس ما آنچه که در یک محور همه ما را جمع میکند او چیز است؟ کلمه توحید لا اله الا الله محمد رسول الله است. امروز الحمدلله افغانستان بعد از 4.5 دهه 3 سال است که در یک حالتی زندگی میکند که تمامی مردم مسلمان افغانستان نفس راحت میکشد. از شرق تا غرب و از جنوب تا شمال افغانستان همه از یک امیر امر میگیرند و زیر یک بیرق زندگی میکنند و ان شاء الله العزیز در آینده نه چندان دور همین امر و همین حکومت باعثی ازی می شود که دیگه مسئله قومیت و زبان و غیره از افغانستان همه گم شوند. کل مردم افغانستان زیر همین یک بیرق به این فکر برسند که آنچه که باعث نجات ماست و آنچه که ما را قوت می بخشد و آنچه که دشمنای ما را مایوس و ناامید میکند که بار دیگه به طرفی وطن ما چشم بدوزند، او همانا وحدت و یکپارچگی و اتفاق و اتحاد ما هست. الله رب العزت این وحدت و یکپارچگی و اتفاق و اتحاد از ما نگیرد. غردشت من یو د گوهر د مرجان دی د افغانستان دی د افغانستان کور د حماس د پننګونو کی ودان دی رنگ د زندگی پکی بهیج گلستان دی د افغانستان دی د افغانستان
د افغانستان دی د افغانستان شان لري شوکت لري ننګ لري عزت لري حسن او زینت لري د افغانستان دی شان لري شوکت لري ننګ لري عزت لري حسن او زینت لري. زما د هیواد خپرونې درنو لیدونکو دا چې دغو سرتیرو په تیرو 3 میاشتو کې په نظامي او عقیدوي برخه کې څومره زده کړې ترلاسه کړې دي په همدې شوبو کې دوی خپلې وړتیاوې او مانورې نندارې ته وړاندې کوي. تاسې هم راسره ننداره کړئ. کور د حماسو د پننګونو کې ودان دی رنگ د زندګۍ پکې بهیږي ګلستان دی د افغانستان دی د افغانستان د افغانستان دی د افغانستان ډک له نیکمرغیو دی قبر د بدیو دی کور د پسرلیو دی د افغانستان دی ډک له نیکمرغیو دی قبر د بدیو دی کور د پسرلیو دی د افغانستان دی غر دشت منیو دی گوهر دی او مرجان دی د افغانستان دی د افغانستان کور د حماسو د پننګونو کې ودان دی رنگ د زندګۍ پکې بهیږي ګلستان دی د افغانستان دی درنو لیدونکو د خپرونې په همدې شیبو کې د اسلامي امارت سرتیري او دفاعي ځواکونه د دښمن په وړاندې تصفیه عملیات ترسره کوي. دا چې دغه ځواکونه په همدې عملیات کې څومره بریالي کیږي او څومره له تخنیکونو او تکتیکونو څخه کار اخلي راسره اوسئ. شان لري شوکت لري ننګ لري عزت لري حسن او زینت لري د افغانستان دی وګور قامت رسیدلی تر اسمان دی د افغانستان دی د افغانستان کور د حماسو د پننګونو کې ودان دی رنگ د زندګۍ پکې بهیږي ګلستان دی د افغانستان دی د افغانستان د افغانستان دی د افغانستان کور د حماسو د پننګونو کې ودان دی رنگ د زندګۍ پکې بهیږي ګلستان دی د افغانستان دی د افغانستان د افغانستان دی د افغانستان بری بیرغونه دی امن شعرونه دی شنه پکې ګلونه دی د افغانستان دی بری بیرغونه دی امن شعرونه دی شنه پکې ګلونه دی د افغانستان دی بیرته بادش عمر وړاندې روان دی د اسمان دی د افغانستان دی د افغانستان
کور د حماسو د پننګونو کې ودان دی رنگ د زندګۍ پکې بهیږي ګلستان دی د افغانستان دی د افغانستان د افغانستان دی د افغانستان کور د حماسو د پننګونو کې ودان دی رنگ د زندګۍ پکې بهیږي ګلستان دی د افغانستان دی د افغانستان د افغانستان دی د افغانستان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه اختر محمد بختیار د خپل استقلالي عادتونو لپاره چمتو یم ژوند زه اختر محمد بختیار د افغانستان اسلامي امارت لپاره تل خدمت کوم محترم مولوی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رضوان الله همکار بزرگ تشریف نامه گرایگل تیارم جون افغانستان اسلامی امارت الحب اخلاص سرکار کی محترم مولوی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عباس هارون مجاهد دونوں تصدیق نامہ پورا کیا مادو جون افغانستان اسلامی امارت الحزمت کی محترم مولوی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه محمد ادریس صدام د خپل تصدیقنامې د اخیستلو لپاره چمتو یم ژوند د افغانستان اسلامي امارت لپاره تل خدمت کوم د افغانستان ملي ټلویزیون درنو او خوږو لیدونکو دا وه زما هیواد خپرونه چې له کندوز څخه مو تاسو ته وړاندې کړه تر بلې داسې خپرونې چې بیا هم ستاسو درنه چوپړ ته حاضرېږو موږ ته اجازه راکړئ تاسو ته ښې شېبې او ښه وختونه الله پامان